د بلخ ولایت د چمتال او چاربولک ولسوالیو ترمنځ په تیر شوي سیند د پل نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه سیند د یادو ولسوالیو سترې دښتې او کرنیزې ځمکې سره بیلې کړي دي. ورته مهال د تیمورک د کلي اوسیدونکي تر ډیره په یاده سیمه کې د پلو نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو څخه سر ټکوي او له حکومت څخه په دې برخه کې د کوټلو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. مونږ ډیر ته مشکل دی، بیخي راته مشکل دی، زیات مشکل دی. که سیل راشي یا اوبه کمې شي بیا نو قیمام نه چلیږي، بیا مجبور یو مونږ په لرو لارو باندې ځو، هلته 1 ساعت 2 ساعته 3 ساعته مونږ مزل کوو، بیا قیر سړک ته وځو. دلته مثال په 15 دقیقو کې مونږ قیر سړک ته وځو. مالدار خلک یو په دې دهقان خلک یو په دې غفلت سره کې نه لرو، ډېر مشکلات او ډېر شي ته دوچار یو د قیمې سره یا بار کې بار کو قیمه چپه شي یا بار هماغه شي. مثال که موټر کراس چې ورکوو ډېر مصارف خوري. د مشرانو دا غواړي چې موږ ته ډېر توجه وکړه، دا پل ورته جوړ کړم. دغه کس هره ورځ په خپل لاس د جوړ شوي کیمې یا بیړۍ څخه د موټرو او مسافرو د تګ راتګ لپاره کار اخلي. نوموړی له خپل کار څخه خوښ دی، خو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غواړي چې د خلکو ټولنیزو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. سهار د مانځه د ملا د اذان سره راځم، د ماښام تا یا 8 بجو په داسې وخت راغلی ته 9 بجو پورې هلته اوسېدلی. هملاسې مشکل دی، خلک راځي تېروبیر کېږي، ما ته وایي ته منتظر وباسه، ما ته تلیفون کوي، یا مثال یو مریض لري تنها پورې ایستی نشي موټر. په همدې صورت باندې دغه وخت سباییز 8 بجې وخت مانځه راځم اذان سره، او د ماښام د اذان سره همداسې وخت تللی، ماخوستن د اذان سره هم تللی هم بېرته کور ته. دغه وسیله د چمتال ولسوالۍ اړوند ده چې په دې لاره تګ راتګ یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دغلته ځای خلک د نړۍ له مرستندویو مؤسسو او د بلخ ولایت له مشرتابه غوښتنه کوي چې د خلکو ستونزې دې ژر تر ژره حل کړي. امید شته چې په لنډ وخت کې دا پل جوړ شي، او موږ هم غواړو چې دا پل جوړ شي چې په هر څومره مصارفو باندې وي، ځکه د خلکو ضرورت ډېر دي. او دا زه تاییدوم، زه خپله د شپې د مخې په همدې لار باندې رغلی یم، نو دی دلته هغه په وطني اصطلاح باندې کیمه ورته وایي، یو ترتیب یو اسباب وسیله دی جوړه کړې ده چې په هغې باندې خلک دې خوا را پورې وځي یا د دې خوا یې خواته پورې وځي. موږ د موټر سره راغلي یو، هغه مالک د کیمې نشته، د موږ سر نه دی په باندې خلاص شوی، بیرته شاواشاو ګرځېدلي یو، موږ خپل کار نه دی شوی. نو د دې ولس خلک خو همیشه دلته پراته دي، موږ به کله کله په باندې راځو، دی ته به مریض پې کېږي، دی ته به ضرورت پې کېږي. د ورځې د خوا نه هغه د کیمې په هغه باندې دی خپل مشکل حلوي. هغه هم داسې یو ضرورت را پکېدل دي چې هغه فرض که په دغو عصر په دغو وخت کې هغه یو مناسب کار نه دی. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که کیمه چلوونکی په خپل وخت حاضر نشي نو دوی اړ دي چې د بلخ ولایت مرکز ته د رسیدو لپاره 6 ساعته سفر وکړي.